بسم الله الرحمن الرحیم. د نن ورځې درس ته ښه راغلاست. د نن ورځې په درس کې زموږ یو دوست د فیسبوک د لارې څخه یو سوال راستولی و، د لیکلي و چې زه څنګه کولی شم په یوه کلیک سره وکولی شم لاس شل سل زر فولډر خلاص کړم. نو د ده ورور د سوال په جواب کې زه تاسو دا ویډیو ترتیبوم. تاسو دا ویډیو وګورئ. دا خو چندان ټریک نه دی، خو بیا هم شاید یو وخت به تاسو ضرورت پیدا کړئ چې مثلا لاس فولډره یا شل فولډره یا 50 فولډره په یو کلیک باندې ژر خلاص کړئ. خپل د کار د اسانۍ لپاره دا په وینډوز کې یو ټریک دی. نو رابسو داسې کار د کولو لپاره تاسو څه کول پکار دی؟ اول به راسئ چې شبو کې نوټ پډ به خلاص کړئ. رابسئ هلته به راسو رن ته، په رن کې به نوټ پډ ټایپ کو. د هغې څخه بعد نوټ پډ چې مو خلاص کړئ، د نوټ پډ د خلاصولو څخه وروسته تاسې څه کوئ؟ د نوټ پډ د خلاصولو څخه وروسته به تاسو دلته ټایپ کړئ MD. دلته به تاسو ټایپ کړئ MD. ګورئ MD فاصله. که چیرې تاسو دا حروف نه معلومیږي، زه به سایز واخلم غټ وکړم، خو بیا هم د سایز اندازه به ورزیاته کړو. بیا هم تاسو کولی شئ هلته MD ټایپ کړئ. د MD څخه وروسته فاصله سپیس به ووایئ. د سپیس څخه وروسته 1 فاصله 2 فاصله 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 تر هر څو پورې چې مو زړه غواړي کولی شئ حساب ټایپ کړئ. فقط MD فاصله 1 فاصله 2 فاصله 3 تر 0 پورې هر څونه چې تاسو غواړئ. 14 دا هم 15 14 15 آی هم 18 دغه هر څونه مو خوښ یې کولی شئ. بس ماسې عدد سپیس 1000 2000 1500 سل هر څه چې ولیکئ هغونه فولډر به تاسو په یو کلیک باندې خلاصېږي. د دې اعدادو ټایپولو څخه وروسته به راسئ فایل ته، فایل به راسئ سیو وکړئ. د سیو دپاره تاسو هر ځای انتخاب کوئ. ډیسکټاپ باندې سیو وایي، ما ډاکومنټ کې، که چیرې کوم ډرایو کې سیو وایي، فرق نه لري، هر ځای سیو وایي، خو زه به اوس ډیسکټاپ انتخاب کوم. کله چې مو ډیسکټاپ انتخاب کړئ، د هغه څخه بعد به تاسو دلته دغه فایل ته چې نیم ورکوئ، د فایل نیم به څه شي لیکئ؟ د فایل نیم به لیکئ کلون CLONE.BAT. فقط دغونه. د هغه څخه بعد څه شي کوئ؟ سیو کلیک کوئ او نوټ پډ بسته کوئ. د نوټ پډ د بسته کولو څخه وروسته ستاسې په ډیسکټاپ یا هر ځای کې تاسې هغه سیو کړی وي، دغسې یو آیکن به تاسې په لاس راوړي. دلته لاندې لیکلي کلون. فقط دغه آیکن واخلئ، ډبل کلیک یې کړئ. آیکن ډبل کلیک کړئ. ګورئ په ډبل کلیک کولو سره دغونه فولډرونه تقریبا راسئ تر څو پورې؟ تر 18 پورې فولډرونه آماده او جوړ تیار شول. نو تاسو کولی شئ دغه ټریک څخه په دا رقم استفاده وکړئ. هیڅ مشکل نشته. فقط MD سپیس اعداد سیو کړئ چې سیو یې په کلون بټ باندې سیو کړئ CLONE.BAT بټ. خدای دې وکړي په دې ټریک باندې مو سر خلاص وي. هغه ورور چې پوښتنه یې کړې وه خدای دې وکړي چې د پوښتنه جواب شوي. په الله مو سپارم تر بل درس پورې.